شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. خوږو درنو پښتنو مینوالو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د شوق آواز درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کلام د خدای د پاره پکې کار پکار دی. د خدای د پاره پکې کار پکار دی. نور مخنیول د بد کردار پکار دی. فرعون ته څومره صبر خدای کړی دی. ظالم ته صبر انتظار پکار دی. په ښه خبره کې توندي پکار ده. د خدای رضا تلاش د یار پکار دی. چې ځان د قوم سره په یو حساب کړي. عدل انصاف سره واقدار پکار دی. چې یو تر بله د نقصان نه بچ شي. ښه په حساب کتاب کې شمار پکار دی. چې نه کوټه او نه درغلی شي څوک. کره صفا ښه کاروبار پکار دی. خسې نه کور په انتشار بدل شي. د جون ملګری روغ په لار پکار دی. د ریاکار په رنګ کې مه تېرېږه. د خدای رضا استغفار پکار دی. امن دې راشي د پښتون په مرسته. د باچا خان غوندې سالار پکار دی. د خدای رضا پکې لومبی پکار ده. د شعر مقصد د شعر معیار پکار دی. شوق غافله او بې خیاله نشي. د خدای صفت ذکر اذکار پکار دی. دا بل کلام چې د ظالم او زورور نه بچ شوي. شکر الحمدو چې د شر نه بچ شوي. د خلکو سترګې در پسې دي شاته. د بدو سترګو او نظر نه بچ شوي. نن سبا کوډې تعویذونه کیږي چې د دمګر او جادوګر نه بچ شوي. کله د باد کله باران د غاړې چې د بیلود او منکر نه بچ شوي. د بلاګانو په مثال دی پیغلي ښه د زړګي چې ګودر نه بچ شوي. د دعاګانو فضیلت داسې و. د دعاګانو فضیلت و داسې. زهر و تیزابو د خنجر نه بچ شوي. ښه د چې خورې په خیا کې راغلي چې د لیوه او زناور نه بچ شوي. پکې لانچرې او میزیل وریږي. ښه د چې روره پورې غر نه بچ شوي. شوکه د مور په دعاګانو رنګي. شوکه د ښکلو د چکر نه بچ شوي.